السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ استئ. څنګه کولی شو چې د حساب پای اپلیکیشن فعاله کړو، په هغه کې اکاونټ جوړ کړو او ویریفای کړو. په دغه ویډیو کې تاسو ته د دې په اړه پوره معلومات درکوم. لومړی به تاسو پلی سټور به راخلاص کړئ او سرچ کې به ولیکئ حساب پای. دغه اپلیکیشن به انسټال کړئ. تر انسټال کېدلو زه ویډیو سکیپ کوم. کله مو چې انسټال کړو په اوپن باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دغه ځای کې به تاسو څخه نمبر غواړي. په دغه ځای کې به تاسو د خپل موبایل نمبر ورکوئ پرته له صفر څخه. زه اوس دغه نمبر ورکوم. بیا به دغه لاندې ځای ټیک مارک کړئ. دا چې موږ کله ټیک مارک کړو بیا به په ګیټ کوډ باندې کلیک وکړئ. اوس به ستاسو سیم کارت ته یو کوډ راشي. هغه کوډ به دغه ځای کې ورکړئ. اوس به ماته کوډ راشي، زه به هغه دغه ځای کې ورکړم. دغه کوډ رالی، زه به اوس دغه ځای کې دا ورکړم. دا چې مو کله ورکړل اوس به ستاسو څخه ریفرل کوډ غواړي. زه اوس دغه ځای کې ریفرل کوډ ورکوم. دغه ریفرل کوډ به زه تاسو ته په واتساپ ګروپ کې هم واچوم او په ډسکرپشن کې به هم واچوم. تاسو باید دغه ریفرل کوډ لازمي ورکړئ. د دې پرته نه د اکاونټ جوړېږي او نه هم تاسو ته 100 افغانۍ درکوي. نو دا باید تاسو پن کوډ لازمي ورکړئ. ښه، اوس زما په اکاونټ جوړ شو. اوس راځم په دغه خپل پروفایل باندې کلیک کوم. دا باید ویریفای شي. تاسو کتلی شئ دلته ماته وایي چې ناټ ویریفاید، یعنې زما اکاونټ ویریفای نه دی. زه به اوس دا ویریفای کوم. تاسو سره که پاسپورټ وي او که الکترونیکي تذکره وي نو په هغې باندې ډېر ژر ویریفای کېږي. که چېرې تاسو سره الکترونیکي تذکره او پاسپورټ نه وي نو بیا په پخوانۍ تذکرې سره هم ویریفای کېږي، خو کېدی شي چې وخت ډېر ونیسي. اوس راځو زه دغه اکاونټ ویریفای کوم. مثلا الکترونیکي تذکره نشته، خو زه د بل چا په تذکره باندې دغه اکاونټ ویریفای کوم. دغه لاندې آی ډي کارت یعنې تذکره باندې به کلیک وکړئ. اوس په دغه ځای کې تاسو ته لارښوونه کوي چې تاسو څنګه د عکس واخلئ او په کوم ترتیب سره عکس واخلئ. په دغه ځای باندې کلیک کوو، شروع یې کړه. په الاو باندې کلیک کوو. سمه ده. اوس دغه ځای کې تاسو ته ښایي چې تاسو باید داسې عکسونه واخلئ. اوس په الاو باندې کلیک کوو. دغه شان چې د تذکرې څخه به عکس واخلئ. اوس به دا وایي هو تصویر واضح دی. بلکل سمه ده. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. تصویر واضح دی. اوس به له دغه تذکرې څخه شاته عکس واخلئ. سمه ده. اوس به د دغه تذکرې د شا څخه یو عکس واخلئ. په سمه ده باندې به کلیک وکړئ. دغه شان د تذکرې شا انځور به هم واخلئ. هو تصویر واضح دی. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. ستاسو د تذکرې حساب خلاص شو. اوس تاسو ته وایي تاسو باید د خپل مخ سیلفي عکس واخلئ. زه ورته دغه عکس اخلم. سمه ده. بلکل زما اکاونټ ویریفای شو. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ زما اکاونټ ویریفای شو. اوس دغه ځای کې نوم، فرست نیم او لاست نیم ورکوو. کوم چې تاسو تذکرې ته کوم نوم ورکړی وي هماغه نوم باید تاسو دغه ځای کې ورکړئ. زما د تذکرې دغه نوم دی، دا به هم دغه ځای کې ورکړم. بیا به لاندې ایمیل ورکړئ. هر یو ایمیل ادرس چې تاسو ورکوئ دا باید ورکړئ. ورکړئ او د پروفایل لپاره به یو انځور ورکړئ. زه د پروفایل لپاره یو عکس ورکوم. اوس به په اپډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. بلکل زمونږ اکاونټ فعاله شو. تاسو کتلی شئ زما اکاونټ بلکل ویریفای شو او فعاله شو. اوس راځو دې ته پن کوډ بندوو. په والټ باندې به کلیک وکړئ. اوس په دغه ځای ته راشئ. په دغه 3 ټکي به ووهئ. بیا به په چینج پن باندې کلیک وکړئ. دغه اول کې به 4 صفره ورکړئ، ځکه د دې خپل پن کوډ چې کوم یو دی 4 صفره دی. بیا به لاندې تاسو خپل پاسورډ ورکوئ، یعنې خپل پن کوډ به ورکوئ چې هر یو کوډ ورکوئ. کنفرم باندې به کلیک وکړئ. اوکې، بلکل زمونږ دغه هم پن کوډ هم بدل شو. تر څو چې پن کوډ بدل شوی نه وي تاسو ته پیسې نه درکوي. دغه دی وګورئ. اوس مې ما ریفرش کړ. نو ریفرش کې تاسو نوی پن کوډ غواړئ، پن کوډ به ورکړئ. دغه دی ماته 100 افغانۍ راکړلې. تاسو دغه ځای کتلی شئ ماته 100 افغانۍ راکړلې. نو دا چې تاسو بل کس ته انوایټ کوئ په هر یو نمبر باندې چې اکاونټ جوړ کړی نو پرته د صفر څخه به هغه نمبر تاسو نورو ملګرو ته لیږئ. هغه به انوایټ کوډ کې ورکوي. نو 100 افغانۍ تاسو ته هم درکوي او هغه کس ته هم ورکوي، یعنې چا چې دا اکاونټ جوړ کړ. دا به د حساب پای اپلیکیشن د فعالولو طریقه.
په راتلونکي کې انشاءالله تاسو ته له دې څخه د پیسو ویستلو طریقه هم ښایم. د دې څخه پیسې مو ډایرکټ موبایل ته هم لیږلی شو، سیم کارت ته، او بانک ته یې هم لیږلی شو. د هغې په اړه به تاسو ته وروسته ویډیو جوړه کړم. تر بلې ویډیو د الله په امان.